ل ټاسک منیجر څخه وروسته بل درس موږ سره په ټاسک بار کې لاک د ټاسک بار ده. که تاسو فکر وکړئ لاک ټاسک بار ټیک مار نشته ده، تاسو کوئ د خپل ټاسک بار وخت څخه غټه کې وړوکی کوي، کولی شو کنه؟ یا تاسو کوئ د ټاسک بار وخت لیدې خواته ویسه پاس ویسه کلیک بم کړي او داسې کشي کې چې کوم طرف ته خوښي مطلب ټاسک بار تاسو وړلی شئ. خو که تاسو راشئ لاک د ټاسک بار آن کړئ معنا ټیک مار پې ولګوئ، اوس تاسو نشئ کړئ خپل ټاسک بار موقعیت بدل کړئ یا ځای نه وخوځوئ، مطلب دا لاک شي، نه غټېږي نه وړوکی کېږي او نه موقعیت بدلېږي. له دې څخه وروسته بله موضوع موږ سره د ټاسک بار لپاره سیټینګز دي. ټاسک بار سیټینګ چې کله تاسو راشئ په ټاسک بار سیټینګ کې اولنۍ خبره دا چې لاک د ټاسک بار تکرار درس ده. که دا تاسو روښانه کې مطلب ټاسک بار به لاک شي او حرکت به نشي ورکولی، او که لاک نه ټیک مار لري مطلب ټاسک بار چې کولی شي د لاک نه ویستلی شي. بل وایي اتومیټیکلی هاید د ټاسک بار ان ډیسکټاپ موډ او بل وایي اتومیټیکلی هاید د ټاسک بار ان ټابلیټ موډ. په وینډوز 10 کې یا وینډوز 11 کې موږ خپل کمپیوټر په دوه موډ کې استعمالولی شو، یو ډیسکټاپ موډ کې استعمالولی شو، بل په ټابلیټ موډ کې. ډیسکټاپ موډ دا اوس چې موږ تاسو د کمپیوټر په شکل د خپل کمپیوټر استعمالوو، متوجه یاستئ؟ دې ته ډیسکټاپ موډ وایي. خو چې کله تاسو خپل کمپیوټر د موبایل په شکل استعمالوئ یا د ټابلیټ په شکل استعمالوئ دې ته بیا چې وایي ټابلیټ موډ وایي. موږ ټابلیټ موډ داسې بیا وروسته راځي. څه وایي اتومیټیکلی هاید ټاسک بار ان ډیسکټاپ موډ، او په دې کې ما خبر فقط دا په ډیسکټاپ موډ کې ده او دا په ټابلیټ موډ کې ده. نو زه چې ما ته اتومیټیکلی هاید معنا اتومات ما ته هاید کوه پټوه، چې پټوه ټاسک بار پټوه. دا چې کله روښانه کې ستاسو ټاسک بار به نه ښکاره کېږي، اتومات به پټ وي، ټاسک بار ښکاري نه ښکاري. چې کله تاسو ماوس ټاسک بار ته نږدې کوئ دا څرګندېږي، چې کله ماوس لرې کوئ دا به نه ښکاره کېږي. تاسو وګورئ یو ریفریش ورکړئ، چې کله تاسو ماوس ټاسک بار ته راوړئ ټاسک بار به ښکاري، چې ماوس لرې کړئ دا بېرته پټېږي. دې ته آوټو هاید وایي، دې ته څه وایي؟ آوټ هاید وایي. خو دا مونږ په ډیسکټاپ موډ کې ویلې و، دا مونږ ډیسکټاپ موډ ده، ډیسکټاپ موډ ده که نه؟ نو چې کله تاسو ماوس کرسر نږدې کوئ دا به ښکاره کېږي، او چې ماوس کرسر لرې کوئ دا به نه ښکاره کېږي. بل لازم که بیرته دا مطلب آف کې تاسو دا آف کوئ، آف مې که اوس که تاسو ماوس کرسر لرې کوئ یا ورته نږدې کوئ خو ټاسک بار به څنګه کېږي؟ ښکاري به. له دې موضوع څخه وروسته بل اتومیټیکلی هاید د ټاسک بار ان ټابلیټ موډ. دا چې کله واخلئ ستاسو ټاسک بار به هاید کېږي په کوم موډ کې؟ په ټابلیټ موډ کې. ټابلیټ موډ موږ سیټینګ بیا وایي سیده برسټینګ راسي، مطلب کان کې ټابلیټ آف کېږي. بل څه وایي یوز سمارټ ټاسک بار بټنز. ټاسک بار دا کوم پروګرامونه چې موږ خلاص کړي دا کوم بټن چې پراته دي ته ټاسک بار بټنز وایي. دې ته څه وایي؟ ټاسک بار بټنز وایي. یوز سمال ټاسک بار بټن ما ته واړه واړه ښکاره کوله، ما ته چې ښکاره کوه واړه واړه، او که دا ټیک مار لري کې مطلب آف یې کوي اوس به څنګه روښانه ښکاره کېږي. له دې څخه یو بل کمان وروسته دا یوز پیک ټو پریویو د ډیسکټاپ داسې کار کوي. که تاسو پام کړئ موږ ټاسک بار یو برخه موږ ډیسکټاپ ایروپیک په نوم باندې ده. چې په نوم باندې ډیسکټاپ ایروپیک، چې کله ټاسک بار د آخري سر ته موږ راتلو دې قونج ته دغه بټن چې وه دې ته چې ویلې ډیسکټاپ ایروپیک ویلې. دا که چې تاسو آن کوئ نو ستاسو ایروپیک پریویو به کار کوي، معنا دا چې کله تاسو ماوس کرسر د قونج سره وړئ ډیسکټاپ اتومات ایروپیک کېږي بغیر د کلیک نه. ښه چې دا لرې کې دا به ښکاره کېږي، چې ماوس نږدې کوئ دا به ایروپیک عمل اجرا کوي. متوجه یاستئ؟ دا ویلی او که نه؟ که دا تاسو آن کې د ایروپیک عملیه به ترسره کېږي او که دا آف کې به ایروپیک عملیه نه ترسره کېږي. که چېرې تاسو ماوس راوړئ او په دې کې تر سبا پورې ودروئ تر څو چې کلیک نه کړئ د ډیسکټاپ مخه نه سپینېږي. ایروپیک وظیفه دا ده چې کله تاسو آن کې ډیسکټاپ مخه خالي کړئ، تاسو دا پروګرام خلاص کړئ، دا هم خلاص کړئ، انټرنټ هم خلاص کړئ، دا 3 پیجونه هم خلاص کړئ، ډیسکټاپ مخه بیخي بنده شوه که نه؟ نو څوک موږ دا پروګرامونه نه ښکته کوو نه یې بندو، فقط غواړم چې ایروپیک ډیسکټاپ ماته ایروپیک کړه ما نه ښکاره کړه ډیسکټاپ، او بیا دا به ښکاره کېږي. خلاصي پروګرامونه ښکاره کړه او ډیسکټاپ ښکاره کړه. مشکل شته؟ یو بل وایي ریپلیس کمانډ پرامپټ وذ وینډوز پاور شیل ان ټرمینو. د ټرمینو خبره ده. په ټرمینو کې موږ سره یو کمانډ د کمانډ پرامپټ په نوم باندې وایي کمانډ پرامپټ ته ریپلیس که معنا بدل کړه ته وظیفه بدله کړه. کمانډ پرامپټ ته وخت ریپلیس کې چې څه د وینډوز شیل سره تاسو وګورئ ټرمینو کې رائټ کلیک وکړئ ټرمینو باندې موږ یو کمانډ د وینډوز پاور شیل په نوم باندې شته که نه؟ که دا تاسو آف کړئ هلته د وینډوز پاور شیل په ځای باندې تاسو ته کمانډ پرامپټ لیکي. چې لیکي ته دا پروګرامونه دي. ښه کوم پروګرام راته لیکي؟ کمانډ پرامپټ راته لیکي. او که دا تاسو آن کړئ اوس به د کمانډ پرامپټ په ځای باندې پاور شیټ ماته لیکي. مشکل شته؟ یو بل کمانډ دا شو بجز ان ټاسک بار بټنز. بجز څه کار کوي؟ بجز دې ته که تاسو پام کړي موبایل کې تل چې کله تاسو مطلب میسنجر استعمالوئ یا فیسبوک استعمالوئ په فیسبوک پاس برخه تاسو لیکي چې دونه میسج تاسو راغلی وړوکی شمیره لیکي که نه؟ یا تاسو لیکي چې په واتساپ کې لیکي چې دونه میسج تاسو درغلي او وړوکی پیغام نوټیفیکیشن چې درکوي. نو دا هم موږ سره هماغه شی ده. خو وینډوز کې څنګه کار کوي؟ که چېرې تاسو خپل په کمپیوټر کې فیسبوک انسټال کړي یا تاسو خپل په کمپیوټر کې فرض کړه فیسبوک میسنجر انسټال کړي یا په خپل کمپیوټر تاسو واتساپ انسټال کړي یا سکایپ هم انسټال کړي یا داسې نور میسنجر شیان انسټال کړي،
نو چې کله تاسو دغه مربوط میسج درسي هغه وسه کې تاسو ته شمیرې به تخی څه مطلب ګوري عملی کار ته کوم بل طریقې باندې کار کوو ځکه موږ سره میسنجر او واتس اپ پرې کې نشته دا سٹارټ ترې شي په سٹارټ مینو کې الارم پیدا کړئ تاسو موبایل کا پام کړئ چې الارم کا وخت پوره کیږي تاسو الارم مخکې چې د خبر تاسو میسج درځي نوټیفیکیشن موبایل کې درکې کنه تا زه سوې مدا الارم اخلم ټاسک بار ته وړم په الارم باندې رائټ کلیک وکړئ او مور ترې شي په دې کې پین ټو ټاسک بار کوي چې کوي پین ټو ټاسک بار کوي د الارم ګوري علامه ټاسک بار ته راغی او د الارم سره خوا کې نوټیفیکیشن هم د پاسه شته چې مطلب دا کمپیوټر الارم کوي دا کمپیوټر شي کوي الارم کوي څه وخت کوي زه راځم پرې ما کلیک کوم چې کله کلیک تاسو کې اوپن الارم تر الارم تاسو ګورئ د الارم د کمپیوټر څه وخت کوي وای تاسو سهار 2 بجې هر ورځ چې د الارم کوي 100 بجو کې کوي 2 بجو کې معنی نوټیفیکیشن درکې دا به خامخا الارم 2 بجو تر ورځ کوي شته کنده الارم پی کچیر نوی الارم مطلب تاسو کولای شئ الارم پکې څنګه اضافه کړئ وای چې پکې سیدا نو الارم ته اشتره پکې او دا باندې کړ الارم مطلب شته اوس دلته څه کار کوي دلته شو بجس ان ټاسک بار بټنز دا کار کوي چې کله ان کې د الارم دغه نوټیفیکیشن علامه به کې خي او کټیک ماته لیک دا باندې خي دا بخکاره کیږي او دا څنګه کیږي نه بخکاره کیږي کوم دې رقم کچیر تاسو واتس اپ انسټال کړئ د کمپیوټر لپاره واتس اپ انسټال کړئ او واتس اپ هم ټاسک بار ته راوستي چې تم راوستي ټاسک بار ته راوستي نو چې کله د واتس اپ مربوط میسج یا نوټیفیکیشن تاسو راځي په ټاسک بار کې په د بجس کې بخکاره کیږي علامه بخکاره کیږي چې دونه میسج راغلي او کچیر اف کې بیا به نه ښکاري یا تاسو یو بل کمانډ موږ درلودل په دې کې د پیپل په نوم باندې د څه وکنه شو پیپل ان ټاسک بار دا بٹن موږ درلودل پیپل ان ټاسک بار چې کله تاسو خپل کمپیوټر واخلي مطلب پیپل سره خپل کنیکشن جوړ کړئ میسج وکړئ خبرې وکړئ متوجه سي نو دا چې کله ان اوسېږي د پیپل مربوط چې کله میسج راغلی اوسې د پاسه هم دغه نوټیفیکیشن تاسو خي او کچیر اف کې بیا به نه ښکاره کیږي مشکلستا ل دې څخه وروسته یو بل کمانډ د ټاسک بار لوکیشن آن سکرین ټاسک بار د سکرین په کوم برخه کې راشي په دې کې یو په دې کې باټم دا بل لیفت دا بل رائټ دا بل ټاپ دا لیفت چې کله واخلې ټاسک بار تاسو سکرین یا د ډیسکټاپ په چپ طرف ته وي متوجه سئ کته سره شي په دې کې رائټ واخلې ټاپ واخلې پاس بره شي باټم واخلې رائټ واخلې خې طرف ته راځي او باټم واخلې لاندې بره شي مشکل شته نشته او کچې تاسو نورمال دا سره باټم وي نورمال شي وي باټم لدې څخه ورس یو بل کمانډ کمباین ټاسک بار بټنز کته یو پروګرام بار بار تکرار خلاصوي ورډ پروګرام تاسو شپږ ځله خلاص کړ دونه زیات شپږ ځله خلاص کړئ ټول بندي کنه بنديږي یا تاسو ایکسل پروګرام خلاص کړئ پروګرام تکرار خلاص زیات خلاصوي نو کمباین دي ته چوزه کراته چې کله زه پروګرامونه په کمپیوټر کې خلاصو ما شي کا کمباین کا څه مطلب وګورئ زرالم دام بند کو او دلار زرالم یو پروګرام خلاصوم فرض کې ایکسل پروګرام ما خلاص کړ تاسو وښه ایکسل پروګرام ما یو ځل خلاص کړ یو ځل کنه زه بیا زرالم نیو دلاري ما ایکسل پروګرام بیا خلاص کړ نیو واغسته بیا خلاص کړ 2 ځله شوي 100 ځله شو 2 بیا رالم ایکسل پروګرام ته د نیو دلاري بیا خلاصوم نیو تر ازم او په دې کې ته چې ما ایکسل پروګرام خلاص کړ 3 ځله شو 100 ځله شو 3 یاد سو کې کنټرول ان واخه ایکسل پروګرام خلاص کړي کنټرول ان 2 ځله 3 ځله 4 ځله 5 ځله 6 ځله و ځله دونه ته پروګرام خلاص ایکسل پروګرام خلاص کړ نو ایکسل پروګرام ډیر زیات خلاص شو دلته ته یو دنه بټن خي یو دنه ایکسل خي سو دنه ته خي یو خي اوس دی لپاره سیټینګ کو دی لپاره چیک کو سیټینګ کو په دې کې څه وایي کمباین ټاسک بار بټنز اولنې په دې کې وایي الویز کمباین هایټ لیبل همیشه چې کله زه پروګرام تکرار خلاصوم 2 ځلې 3 ځلې 10 ځلې ډیر خلاصوم مطلب ماته یو ځای کوي انوان په پاسورډ کړی چې کنه کمباین الویز کمباین همیشه یو ځای کا هایټ لیبل معنا دا چې د پروګرام نوم پکې مليګا فقط یو ځای کا خنومونه راته مليګا اوس تر یو ځای دا کنه دا په ټاسک بار کې ماته ایکسل آیکن یو دانه ښکاري دا بټن یو دانه ښکاري کتا سو دا دویم پکې واخلې وین ټاسک بار از فول تاسو دا پروګرام تر هغه پورې دا بټن نه وځي کې تر څو ټاسک بار ډک شوی نه او بل دا چې ګورنومي ښکاری دا خو ډیر زیات لګ به کم کو دامن کم کو دام لګ کم کو لکمو چې مطلب مونږ ته بیل ځل ښکار شي تاسو وایي بیل ښکار کنه ښکاری دونه ځای مطلب دونه بیل ښکاری کتا سو الویز کمباین واخلې معنا مې شی ماته وسه کا کدوی کدری کلسی ماته مې شی وسه کا کمباین وین ټاسک بار از فول معنا دا چې ماته هغه یو ځای کې ټاسک بار ډک شي اوس په ډک نه دا کنه کزه ایکسل پروګرام بیا خلاص کوم کنټرول ان پاسه ما ایکسل بیا خلاص کړ کمباین شو نه دا شي مطلب دا ځایږي بیا مې کنټرول ان وخه اوس یو ځای شو معنا نو نه ځایږي نور به کې نه ځایږي پرې پوښوي سیټینګ ترازو اخر نه موږ سپدې کې دا چې نیور سمانا هیڅ کلم نه نیور چې کله واخلې ک ټاسک بار ډک وی ک خالی وی
خو تاسو دا آیکن یا بټن وسنګ کیږي نه یو څه کیږي او دې کې هم د لیبل یا د نوم د فایل ښکاری دا بوک 1 او بوک 2 د نوم مطلب ښکاری په دی اولنی کې موږ سره نوم نه ښکارا کېده وای چې هایټ لیبل نوم به کې مخ ښکارا کوا خو په دویم او دریم کې نوم سره ښکارا کیږي لدین اورسته بل چې هاو ډو آی کسټمایز ټاسک بار کچې تاسو ټاسک بار منظم کولای نشئ په دې کمانډونو باندې پوهیږئ څنګه برابر کوم نو تاسو کولای شئ د دې مرسته وغواړئ په نورو وینډوزونو کې آفلاین مرسته درکړي خو وینډوز 10 کې او 11 کې دا تاسو مرسته درکړي خو آنلاین به درکړي انټرنیټ کې معلومات لیکل شوی چې تاسو دا وکړئ دا کار کوي دا کار ټول ترشید درکړي طریقې درته ښیي نو دیس به داس پاسوي